دا ورو سوال کړی دی چې د یو ښځې خاوند ورک شوی و هفته بعد مړ میلاو شو هفته بعد مړ میلاو شو او د 3 ورځې مخکې مړ شوی دی چې کله میلاو شو مړ نو هغه کسانو دا وایي چې د 3 ورځې مخکې مړ شوی دی سوال دا دی چې دا ښځه به د دې خاوند د میلاوېدو په وخت کې یعنی میلاوېدو سره عدت شروع کوي کوم وخت کې چې میلاو شو که نه 3 ورځې مخکې دی مړ شوی د هغه وخت نه به عدت شروع کوي 4 میاشتې 11 ورځې الجواب کله چې دا خاوند دې ښځې ته میلاو شو مړ د دقه وخت نه به عدت شروع کوي ولې ځکه چې دقه یقیني خبره ده چې دی اوس مړ دی دا یقیني ده 3 ورځې مخکې به مړي کیدای شي 2 ورځې مخکې مړي کیدای شي هفته مخکې مړي دا خبرې ټولې څه دي دا شکي خبرې دي او دې له اعتبار نشته نو د دې زنانه عدت هغه شروع کېږي د کوم وخت نه چې کله یې راوړو او دا خبر شوه چې خاوند زما څه دی مړ دی پس دې ځای نه دې عدت شروع شو 4 میاشتې 10 ورځې الا دا که حمل یې په خېټه باندې چې حمل یې نو بیا عدت کم وخت پورې دی چې بچی پیدا شي و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن الله وایي هغه زنانه چې په خېټو باندې حمل دی د هغوی عدت د حمل د زیږولو پورې دی او چې حمل نه وي نو بیا 4 میاشتې او 10 ورځې دي